که جنگ ونښته نو مور او ماشوم به دواړه له منځه ولاړ شي. کله چې صلاح الدین ایوبي د صلیبیانو په وړاندې د حملې لپاره تیاری نیوه نو یوه زړه ښځه ورته راغله او ورته یې وویل حمله دې وځنډوه، ناوې مو امیدواره ده نن یې اولاد پیدا کیږي. که جنگ ونښته نو مور او ماشوم به دواړه له منځه ولاړ شي. صلاح الدین ایوبي ومنله. امر یې وکړ چې حمله سبا ته وځنډوي. په سبا یې بیا زړه ښځه سهار وختي په منډه راغله او صلاح الدین ایوبي ته یې وویل د هغه خدای جل جلاله په خاطر چې ته پرې باور لري برید مه کوه، زموږ ماشوم لا هم نه دی پیدا شوی. صلاح الدین ایوبي ورته وویل ورځه نن هم برید نه کوو. له هغې خوا د صلیبیانو قمندانان چې 2 ورځې د صلاح الدین ایوبي د حملې په انتظار وو حیران پاتې شول. سیمې ته استازی واستوه چې د حملې د ځنډ علت معلوم کړي. کله چې استازی بیرته راستون شو او د پیښې اړوند معلومات یې راوړل د صلیبیانو قمندان ورته وویل ورشه صلاح الدین ته ووایه چې له جنگ پرته ښار ته راننوځي. هغه لښکر چې په ښځه او ماشوم رحم کوي موږ ترې ویره نه لرو. دغه بریا دې ورته مبارک وي.